زه مسافر و مور می مړاوه ورته چې راغلم خالې ته شو دیوالونه په جړاګانو او جړاګانو تر کور راغلم و می نکړه دیدنونه حسین الله بچې جاړې د الله غواړي خپلې مور ته جنتونه مور خو د کور بلډې واده د مور نشتون کې ژوندون سمنا لري نه د زړه په وینو باندې رنګ یم مرګ د مور کای مې ولا ډېر ډېر زوروینا د ژوندون سخته او سخت شپ ادا چې په کور نوې د مور کوی خوږ لفظونه موین الله بچې پچغو حسین الله ورور صف زور و جاړینا الله دې صبر او صبر د زړه درکې د مور کوي مرګ پزړه کې جوړ کوي زخمونه اماد الله ورور مسافر و چې کور ته راغلو د ورنو دیدنونه موین الله بچې پچغو حسین الله ورور صف زور و جاړینا الله دې صبر او صبر د زړه درکې د مور کوي مرګ پزړه کې جوړ کوي زخمونه اماد الله ورور مسافر و چې کور ته راغلو د ورنو دیدنونه مور خو د کور بلډې واده د مور نشتون کې ژوندون سمنا لري نه د زړه په وینو باندې رنګ یم مرګ د مور کای مې ولا ډېر ډېر زوروینا ډېر په غمونو دردونو د مور کای یاد مې زړه ډېر ډېر دردوینا الله دې درکړي جنتونه خوږې مور جانې همیش دا کوم سالونه غم دې را پاتې زماتم دې ډېر زورور دې همیشه مې جړوینا د اماد الله په فرمایشو مانو راغه د درد لیکل شیرونه مور خو د کور بلډې واده د مور نشتون کې ژوندون سمنا لري نه د زړه په وینو باندې رنګ یم مرګ د مور کای مې ولا ډېر ډېر زوروینا نصیب دې مور او مور ته جنتونه نور غتل کوم درب دغه سوالونه د اماد الله په فرمایشو مانو راغه د درد لیکل شیرونه زخم زړونو او زړونو ټکورونه په خوږ اواز نصیب الله یار پیش کوینا د زړه په وینو باندې رنګ یم مرګ د مور کوي مې ولا ډېر ډېر زوروینا مور خو د کور بلډې واده د مور نشتون کې ژوندون سمنا لري نه د زړه په وینو باندې رنګ یم مرګ د مور کوي مې ولا ډېر ډېر زوروینا دا غمجن نظم چې فرمایش کړی دی حسین الله موین الله او خصوصي فرمایش کړی دی ډېر ګران محترم اماد الله आवाज د نصیب الله جنان شاعر دی ډېر محترم نوراغا ابراهیمی غوربندی ددا ذخور نظم لیکلو د ورډ لپاره څنګه رابطی نمبر یاد لرئ 343 72 40 520 والسلام مرګ د مور کای مې ولا ډېر ډېر زوروینا